یو تازه خبر تاسو ته درکوم چې یو پاکستانی ښځه او خاوند چې دواړه د نشهیي موادو یا د نشهیي سامان په تور باندې په الزام باندې نیول شوي دي په سعودي عربستان کې، او دا فیصله هم شوې ده چې د هغوی نه به سر وهل کېږي او یا د هغوی نه سر وهل شوی دی. دا ټول تفصیل به تاسو په دې ویډیو کې وګورئ. قدرمنو، د ویډیو تر اخره راسره پاتې شئ چې د سعودي حکامو یا د سعودي پولیسو په کومه طریقه د هغوی نه سر وهلی دی. قدرمنو، تاسو ته معلومه ده چې په سعودي عربستان کې او یا ځینې داسې خلیج ملکونه چې په هغې کې په نشهیي موادو باندې ډیره سخته پابندي ده، کوم کسان چې په دغسې تورونو کې ملوث وي، په دغسې الزامونو کې ونیول شي، هغوی ته سخته سزا ورکول کېږي او د هغوی سزا داسې وي چې یا ترېنه سر کټ کوي یا بل داسې عبرتناکه سزا ورکوي چې نور خلک ترې عبرت واخلي. همدغسې یو خبر په سوشل میډیا چلیږي، بلکې موږ ته یو څه ملګرو دا خبر راولېږو چې په سعودي عربستان کې ښځه او خاوند په دې تور نیول شوي دي چې هغوی سره مواد نیول شوي وو یا نشهیي توکي نیول شوي وو چې هغوی پولیسو نیولي دي، تفتیش ترې شوی دی، د هغوی اپریټ د پاکستان نه شوی و، یعنې هغوی پاکستاني دي او د ډېرې غربت د ډېرې مجبورۍ د وجې هغوی دغه مال دغه سامان یې وړی و. قدرمنو دوستانو، تاسو ته معلومه ده چې په پاکستان کې غربت څومره ډېر دی. دا ځکه چې حکومتونه خپلو عوامو ته صحیح ریلیف کله نه ورکوي، نو بیا داسې حادثات مخې ته راځي. همدغسې د دغه ښځې خاوند سره هم شوي دي. اوس ویل کېږي چې د دوی نه به هم سر وهل کېږي، سخته سزا به ورته ورکول کېږي او داسې سزا وایي چې نور خلک ترې عبرت واخلي. موږ به دعا کوو چې الله تعالی دې نور خلک له داسې حالاتو نه، له داسې مشکلاتو نه وساتي. یو داسې سروې هم شوې ده چې پکې ویل شوي دي د ټولو نه زیات قیدیان په سعودي عربستان کې د پاکستان دي او هغوی ځکه دا کار کوي چې هغوی خپل دغه ایشو ښیي چې یاره موږ د غربت ښکار یو، زموږ په ملک کې غربت ډېر دی، نو د ډېرې مجبورۍ نه دغسې قدم اوچتوي. خو د مجبورۍ نه داسې قدم اوچتول نه دي پکار. خپلو بچو ته کتل پکار دي، خپلو اولادونو ته کتل پکار دي. داسې غلط قدم هېڅکله اوچتول نه دي پکار چې بیا پرې انسان ټول عمر پښیمانه وي او د خپل ملک نوم هم وشرموي. ستاسو مننه چې تاسو موږ سره د ویډیو تر اخره پاتې شوئ. د نورو تازه معلوماتو، تازه ویډیوګانو لپاره تر سره زموږ چینل سبسکرایب